الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الكونين وفخر المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. خوږو او قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر درس کې موږ او تاسې د توحید په ارتباط باندې وغږېدلو او د دې په ارتباط باندې موږ مختلف بیانونه کړي وو چې الله جل جلاله فرمایي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. څوک چې د خدای جل جلاله د پیوستون او د ملاقات امید لري نو دی د صالح اعمال ترسره کوي او د خدای جل جلاله له عبادت سره د هیڅ څوک هم شریک نه نیسي. او شرک ډېره عظیمه ګناه ده. د یوه خدای جل جلاله عبادت به کوو، خدای جل جلاله شرک نه بخي، ټولې کبیره ګناه وي چې د الله جل جلاله ورته اراده سي انسان ته ترې ورتېرېږي. مګر څوک چې مشرک سي الله جل جلاله بیا تر ګناه نه ورتېرېږي. ځکه الله جل جلاله فرمایي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله جل جلاله له ده سره د شریک نیول دا نه بخي او له دغه راټیټې کومې ګناوې چې دي هغه چاته یې وربخي چې د الله جل جلاله ورته اراده شي او دی له ګناهونو توبه وکاږي. ځکه دا خبره ثابته ده چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له. هغه څوک چې له ګناه نه توبه وکاږي دا داسې مثال لري لکه هېڅ ګناه چې یې نه یې کړې. اوس دلته د آیتونو ترمنځ دغه ارتباط د قرآن کریم د دغو تیرو سویو آیتونو په ارتباط باندې دغه 20 آیتونه چې موږ د صورت بقرې ذکر کړو او 9 آیتونه موږ د صورت فاتحې ذکر کړو. موږ او تاسې تر ننه پورې یا تر دا اوسه پورې 20 آیتونه په قرآن کریم کې له 6666 آیتونو چې 20 آیتونه ترجمه او تفسیر کړي دي. نو هلته په صورت فاتحه کې الله جل جلاله چې مسلمان بنده غوښتنه کړې وه او سوال یې کړی و، څه یې ورته ویلي و؟ اهدنا الصراط المستقیم، موږ ته راوښیې سیخه او مستقیمه لاره. اوس نو سیخه او مستقیمه لار مسلمان بنده له الله جل جلاله چې غوښتې وه. اوس دا سیخه او مستقیمه لار خو له الله جل جلاله چې مسلمان بنده غوښتې وه، مسلمان بنده له الله جل جلاله چې د هدایت غوښتنه کړې وه. اهدنا الصراط المستقیم، ای الله جل جلاله موږ ته سیخه لاره راوښیه، موږ ته سیخه لاره راوښیه. نو الله جل جلاله په جواب کې څه ورته ویلي وو؟ په صورت بقره کې په 3 آیت کې الله جل جلاله د سیخې لارې خبره ورته کړې وه، هدى للمتقین. دا قرآن کریم هدایت ته د پرهیزګارانو دپاره. نو دا معنا سوه چې که تاسې هدایت غواړئ ای انسانانو یا ای مسلمانانو، که تاسې هدایت غواړئ دا قرآن کریم باندې عمل وکئ، دا قرآن کریم در ونیسئ، دا قرآن کریم باندې ایمان ولرئ، دا قرآن کریم باندې منګولې ولګوئ، داسې د هدى للمتقین، دا هدایت ته د پرهیزګارانو دپاره. نو خدای پاک جل جلاله ګواکې مسلمان بنده ته وویلې چې تا خو ما ته سوال کړی و ای مسلمانه بنده، تا ویلې و چې اهدنا الصراط المستقیم، ای خدای پاکه موږ ته د سمې لارې هدایت وکړې. نو دغه ده زه دغه سمه لاره درښیم، هغه دا ده چې هدى للمتقین، دغه قرآن کریم چې دا هدایت ته د پرهیزګارانو دپاره. نو دا خبره الله جل جلاله انسانانو ته په غوږ کې ورواچوله یا یې په زړه کې ورواچوله او دا یې ورته وویلې چې ای انسانانو قرآن کریم در ونیسئ، بس دغه هدایت ده، په قرآن کریم باندې عمل وکئ، دا هدایت ده. اوس دا خبره داسې مثال لري لکه ګورئ یو حدیث شریف کې راځي، حضرت ربیعه ابن کعب رضی الله تعالی عنه یو صحابي ده، هغه فرمایي وای زه به له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د شپې له مالې په کوټه کې ویده کېدلم.
کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم شپه تېروله په کوم ځای کې، نو زه به هم په کوټه کې د ده د کوټې ملګری وم. نو یوه شپه مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د شپې بدنۍ راوړه، له اوبو ډکه، او کوم شی چې ضرورت و د شپې لپاره هغه مې ورته راوړ. لکه موږ او تاسې چې اوس دلته د شپې دغه لایټ ضرورت وي، چربتۍ او برق ضرورت وي، او اورلګیت او کوتۍ ضرورت وي، مثلا د شپې له مالې هغه سړې اوبه ضرورت وي چې څوک یې څښي. هغه د شپې احتیاجات چې کوم دی دغه مې ورته راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو کله چې مې د ده دغه احتیاجات ورپوره کړو او ورته راومې رسول، رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحاله سو. ما ته یې وویلې چې سل سوال وکړه چې شی غواړې له ما، چې څه شی غواړې زه تا ته څه شی درکړم، ځکه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، د احسان بله جزا نسته له احسانه ما سوه. نو تا خو له ما سره احسان وکړو، ته وغواړه له ما چې څه شی غواړې چې زه یې تا ته درکړم. نو حضرت ربیعه ابن کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلې چې وغواړه له ما چې څه شی غواړې چې زه تا ته درکړم. نو وایي ما په جواب کې ورته ویلې چې اسألک مرافقتک فی الجنة، ای د خدای پیغمبره زه له تا سره په جنت کې ملګرتیا غواړم، زه دا غواړم چې په جنت کې زه د تا ملګری سم. نو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویلې چې او غیر هذا یا او غیر ذلک، آیا له دغه ما سوه بل څه شی غواړې له ما چې زه تا ته درکم؟ ما وایي ورته بیا ورته وایي چې هو ذاکه، د ما دغه مطلوب ده، بیا هم دغه غواړم چې له تا سره په جنت کې ملګری یم. نو بیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ راواړاو او راته ویلې چې نو داسې وکړه چې له ما سره په جنت کې ملګرتیا غواړې، نو داسې وکړه چې ځان تکړه که د شپې چې زه لمنځونه کوم او تهجدونه کوم، ته هم لمنځونه را سره کوه او تهجدونه کوه. نو ته له ما سره کومک وکړه، ځان را سره تکړه که په کثرت د سجدو باندې، چې الله جل جلاله ته ما او تا دواړه ډېرې سجدې وکړو، نو ما او تا به دواړه په جنت کې سره ملګري یو. صلی الله علیه و آله وسلم. نو ګوره حضرت ربیعه ابن کعب رضی الله تعالی عنه ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اشاره ورکړه چې ګوره سلا بلا څوک په جنت کې له پیغمبر سره نشي ملګری کېدای. ما ته چې الله جل جلاله جنت راکوي هم په ډېر عبادت باندې به یې راکوي، او تا چې له ما سره ملګری کوي هم په ډېر عبادت باندې به دې ملګری کوي. نو بس د شپې له مالې چې زه د شپې په مهال باندې کله چې زه د خدای جل جلاله په عبادت لګیا یم، نو ته هم د الله جل جلاله عبادت ته دوام را سره ورکړه. نو ګوره طریقه یې دا وروښوه د جنت د ملګرتیا، چې بس دغسې سجدې را سره کوه، د خدای جل جلاله په دربار کې نفلونه او عبادات به کوو، الله جل جلاله ته به خواستونه سوالونه او زاری کوو، په لوی خدای جل جلاله باندې به اعتماد و باور و توکل کوو، د الله جل جلاله تسبیح او تحلیل به بیانوو، د خدای جل جلاله لوی او عظمت به بیانوو. بس په جنت کې به ما او تا سره ملګري یو. نو دلته بس الله جل جلاله ګوري چې انسان کله دا سوال وکړو مسلمان بنده اهدنا الصراط المستقیم، ای الله جل جلاله موږ ته سیخه او مستقیمه لاره راوښیه، نو خدای جل جلاله ورته وویلې په دا دوم مخ کې خدای جل جلاله ورته وویلې هدى للمتقین، دغه قرآن کریم چې ده دا هدایت ته لپاره د پرهیزګارانو، یعنې دا قرآن کریم در ونیسه، بس دغه هدایت ته تا له ما چې هدایت غوښتی و ای د ما بنده د سمې لارې هدایت را چې غوښتی و، دغه قرآن کریم باندې عمل وکړه او دا قرآن کریم در ونیسه او په دې قرآن کریم ایمان ولره او په دې قرآن کریم باندې دوام د ایمان ولره. نو څه به وشي؟ نو بس تا ته به هدایت حاصل شي. داسې مه کوه چې سلا بلا هدایت غواړې، قرآن کریم در واخه دغه هدایت ده. ځکه قرآن کریم د ژوند په ټولو چارو کې د انسان لپاره بس ده، ځکه په بسم الله کې بې راغلی او په وناس کې سین راغلی، د قرآن کریم په سر کې بې ده او په پای کې سین ده چې سره ګډې کې بس جنې جوړېږي. دا قرآن کریم د موږ او د تاسې لپاره بس ده. دا خبرې موږ او تاسې ټولې تېرې کړې وې، نور به ډېر نه پې غږېږو ځکه چې موضوع دا را چې پاته کېږي. نو تېر درس کې موږ او تاسې د توحید په باره کې وغږېدلو
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظیم. دو آیاتونه الله جل جلاله د خدای جل جلاله د توحید په باره کې را لېږلي دي. یعنې ګوره قرآن کریم کې دوه شیان ډېر مهم دي، یو د خدای جل جلاله وحدانیت، یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت. د قرآن کریم په چوکاټ کې دغه دوه شیان، د قرآن کریم ملاک او مدار او محور چې کوم ده هغه دغه دوه شیان دي. قرآن کریم په دې دوه شیانو راګرځي، یو د الله جل جلاله یووالی او وحدانیت، دوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري او رسالت. اوس په یغو دوه آیتونو کې خو الله جل جلاله موږ او تاسې ته دا خبره بیان کړه چې د یوه خدای جل جلاله عبادت به کوئ. کفارو ته هم وویلې، منافقینو ته هم وویلې، ګناهګارو مسلمانو ته هم وویلې او مخلصو مسلمانو ته هم وویلې. ټول یې راوبلل، دهري، ملحد، مشرک، بت پرست، آتش پرست، ټول یې راوبلل د یوه خدای جل جلاله عبادت. بیا یې هغه خپل قدرتونه او انعامات بیان کړو، انفسي انعامات یې بیان کړو، وروسته له هغې بیا افاقي نعمتونه بیان کړو او داسې شیان یې بیان کړو چې ګورئ د بل چا په وس کې دغه شیان نه وو. الله جل جلاله وویلې الذي جعل لكم الارض فراشا، خدای جل جلاله هغه ذات ته چې ځمکه یې د تاسې لپاره فرش پیدا کړې ده، والسماء بناء او اسمان یې تاسې لپاره سقف او بام پیدا کړی ده، وانزل من السماء ماء او د اسمان له جانبه یا له خود اسمانه چې تاسې ته اوبه را نازلې کړې دي، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. خدای جل جلاله بیا په دغه باران او په دغه اوبو باندې له میوو چې الله جل جلاله د تاسې لپاره روزي دا راایستلې ده. دا میوې په دې کې موږ او تاسې وغږېدلو. الله جل جلاله فرمایي افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. الله جل جلاله فرمایي آیا تاسې ما خبر کوئ په هغه شي باندې چې تاسې یې کښت و کرونده کوئ او تاسې یې کرئ. اانتم تزرعونه، آیا تاسې یې راشنه کوئ له دا ځمکې چې ام نحن الزارعون، او که موږ راشنه کوونکي یو د دې واښو او د نباتاتو، تاسې خو یې نسئ راشنه کولی. یو وخت کې د سلیمان علیه السلام په بیان کې راځي حضرت سلیمان علیه السلام په زمانه کې وچکالي راله او قحط سو، بارانونه نه ورېدل، ډېره قحطي راله، ډېر مشکلات جوړ سو. بیا دغه خلک را جمع سو، سلیمان علیه السلام ته راغلو او ورته ویلې چې ای سلیمان علیه السلام، سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام زوی و، د خدای پیغمبر و او د دو هغه تخت به په هوا باندې تو او بیدیاوې او دښتې ټولې به یې راغوښتې او د ټولې ځمکې د ټول روی زمین پاچا هم و او په انسانانو او په پیریانانو او په دیبانو او همدارنګه په وحشو او په طیورو او په مرغانو او په خوګیو باندې حکومت کړی ده. په دنیا کې داسې شی نه و چې د سلیمان علیه السلام تر امر بلاندې نه و. الله جل جلاله ده ته دومره سام او سیاست او دومره غلبه او دبدبه او حیبت او برکت او رعب ورکړی و. دغه خلک ټول ځینې ډارېدل او دغه دیبانو او پیریانو باندې به دو کارونه کول او کاریزونه به او نهرونه او کندې او ویالې به یې ورباندې کیندلې او په ځمکه کې د ده نظام روان. نو یو وخت کې به د خلکو باندې وچکالي راله، ډېره سخته وچکالي، باران نه ورېدو. لکه دا اوس چې په وطنونو باندې وچکالۍ راغلې دي او د الله جل جلاله هغه بطش او گرفت او د خدای جل جلاله نیونه انسانانو ته متوجه ده. خدای جل جلاله له خلکو خفه ده، الله جل جلاله له خلکو ناراضه ده، خلکو د الله جل جلاله اطاعت پرې ایښی ده، خلکو د خدای جل جلاله فرمان برداری پرې ایښې ده. خلک د شیطان علیه لعنه مني، خلک د هغه چا مني چې د انسانیت په سر کې د انسانانو هغه نیکه آدم علیه السلام ته هغه چل او فریب جوړ کړی و. خلک د هغه چا مني چې هغه
د انسان عدو مبین ده، ښکاره او ظاهره دښمن ده. خدای د دین خبره څوک نه مني، وچ او لانده ټول سره ګډ دي. انسان د خپل روزي او د دنیا د حصول په ترلاسه کولو کې له هرې ممکنه لارې چې کار اخلي او داسې نه وایي چې دا روا ده او که ناروا ده. الله جل جلاله خفه ده، خپل رحمتونه یې په خلکو باندې بند کړي دي. الله جل جلاله هغه الهي او خدایي بندیز په خلکو باندې لګولی ده. خدای جل جلاله خفه ده. د حضرت سلیمان علیه السلام په وخت کې وچکالي راغله او قحط راغی. د سلیمان علیه السلام په وخت کې قحط او وچکالي راغله، نو خلک راټول سو حضرت سلیمان علیه السلام ته ورغلو او دا یې ورته وویل چې ای سلیمان علیه السلام وباندې خو قحط او وچکالي ده، ته الله جل جلاله ته سوال وکړه او دا ورته ووایه چې یا الله جل جلاله مونږ باندې وچکالي ده، د موږ حیوانات وږي ګرځي، د موږ میږي او د موږ اوښان او د موږ اسان څه نشي پیدا کولی، د موږ لپاره غنم او جوار او وربسې چې دي دا ټولې وچې سوې، مشکلات جوړ دي، یا الله جل جلاله ته په موږ باندې رحم وکړي. نو حضرت سلیمان علیه السلام د خدای جل جلاله نازولی پیغمبر و، الله جل جلاله ته یې سوال وکړو، ویل یا خدای جل جلاله ته خو علیم بذات الصدور یې، ته وینې چې دا خلک له وچکالي او له مشکلاتو سره مخامخ دي. یا خدای پاکه دا خلک ما ته رالو، زه د تا پیغمبر او نازولی یم. نو خدای جل جلاله ورته ویلی چې نو څه وکم، د تا څه وړ خوښه ده؟ نو سلیمان علیه السلام وایي ورته وویلی چې خدای پاکه دغه د بارانه اختیار، دغه باران چې ته اورهیې، دغه کومې ملکې ته چې تا دغه اختیار د باران د اورولو ورکړی ده، یا ته په خپله باندې دا باران اورهیې او دا ملکې ته فرمایې، نو داسې وکړه د ما دا غوښتنه ده چې د بارانه اختیار ما ته راکړه، یو څه وخت به زه دا باران په دا خلکو باندې ووروم تر څو دا خلک په اوبو باندې ښه ماړه شي. نو الله جل جلاله په جواب کې ورته وویل چې ای سلیمان علیه السلام دا د تا په وس کې نسته، دا د تا کار نه ده چې ته په خلکو باندې باران وورهیې. باران ته په خلکو نشې ورولی او که بیا ویې وورهیې هم فایده نه کي، دا د ما کار ده، دا د تا کار نه ده. نو سلیمان علیه السلام ورته وویل چې یا الله جل جلاله خیر ده، دا یوه غوښتنه مې کړې ده، دغه غوښتنه را سره ومنې. نو الله جل جلاله ورته وویل چې بس صحیح ده، ورځه د باران اختیار دی تا. کله چې سلیمان علیه السلام ته د باران اختیار ورکو، سلیمان علیه السلام وایي باران ته امر وکړو چې باران اوره. باران په اورېدا باندې شروع وکړه، باران واورېدو، تمامه ورځ واورېدو، د شپې پسې ورته وویلې چې پسې اوره، باران پسې اورېدو. سبا کې بیا سلیمان علیه السلام باران ته وویلې وایي اوره چې ونه درېږي، خلک ډېر تږي دي. باران پسې اورېدو، خو یو څو شپې او ورځې مسلسل باران واوراوه. اختیار له سلیمان علیه السلام سره و، الله جل جلاله ورکړی و د باران د اورولو. نو په نتیجه کې کله چې ډېر باران واورېدو، مشکل دا سره جوړ سو چې هغه واښه چې کوم پاته و، هغه واښه هم چې دي له ډېره بارانه چې خوړین سو او بیخونه یې وراسته سو او هغه هم پسې ختم سو. خلک وایرالو سلیمان علیه السلام ته. سلیمان علیه السلام ته وویل چې ای د خدای جل جلاله پیغمبره، ای د الله جل جلاله پیغمبره، اوس هغه واښه چې پاته و هغه هم پسې ختم سو، ځکه بیخونه یې وراسته سو له ډېره بارانه، له ډېره ډنډونو، له اوبو چې بیخونه یې وراسته سو، خوړین سو، هغه هم پسې ختم سو. نو سلیمان علیه السلام الله جل جلاله ته سوال وکړو چې خدای پاکه جل جلاله دغسې مشکل سره را جوړ سو، دا خو دا څه واښه چې پاته و دا هم پسې وراسته سو او ختم سو. نو الله جل جلاله ورته ویلي چې ما نه درته ویلي چې دا د تا کار نه ده، زه خو چې باران پې وروم مختلف حکم او مصالح مې دي. له یوې خوا یو څه وخت باران پې واوروم، بیا باران ودروم، بیا لمر پې راوخیزوم، بیا واښه یو څه تازه کي او وښو ته رنګ ورکي، بیا له هغه باده بیا څه وکړه، بیا باد پې راوالوزوم، بیا باد په وښو باندې ولګېږي او دغه ورستې او ګرمې خرابې اوبه ځینې توکي،
بیخونو ته یې ورسوي، بیا یې دا بیخونه ور وچ کړي، دا باد کته ریښو ته اوبه ورسوي، بیا له ریښو چې اوبه پکې راځي پورته د نبات په ساقه او په تنه کې ځي، بیا له هغه بعد د نبات پاڼو ته ورځي، بیا هغه پاڼه اکسیجن اخلي، بیا هغه پاڼې او هغه ساقې او تنې چې کوم دي دا هغه خرابه هوا کاربن دای اکساید چې کوم دي دا د باندې باسي، خو هغه ساینسي تحقیق یې دراز ده. نو ګورئ نو خدای جل جلاله ورته وایي چې ما خو یوه عملیه نه ده، خالص د باران ورول خو نه دي، خو بیا باد هم پې راولم، بیا وروسته وریځ هم پې جوړوم، بیا وروسته لمر هم پې راخیزوم، بیا مختلفو شیانو چې کار اخلمه دا واښه بیا رسیږي، دا د تا کار نه ده. نو ګوره خدای جل جلاله ورته وایي افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا تاسې ما ته خبر راکئ د هغه شي چې تاسې یې کریه، چې آیا تاسې دغه شی راشنه کوئ او که موږ راشنه کوونکي یو د دې شي. نو شیان چې دي دا الله جل جلاله راشنه کوي. نو کله چې دغه ټول شیان ستا، نو خدای جل جلاله بیا دا خلکو ته وفرمایل چې نو بیا تاسې څه شی کوئ، بیا تاسې ولې د نورو شیانو عبادت کوئ، بیا د نورو شیانو عبادت ولې کوئ؟ عبادت خو صرف د الله جل جلاله حق ده، باید د چا عبادت وشي؟ د الله جل جلاله عبادت وشي، نه د بل چا، صرف د الله جل جلاله عبادت باید وشي، د بل چا عبادت ونشي. په دې خاطر چې دا د بل چا په وس کې پره نه ده، بل څوک یې کولی نشي. نو ځکه الله جل جلاله ویلي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، نو تاسې مه ګرځوئ له الله جل جلاله سره نور شریکان، او حال دا ده چې تاسې علم هم لرئ چې خدای جل جلاله شریک نه لري. نو کله چې د انسان دا عقیده جوړه شي بیا له تمامې دنیا هم نه ویرېږي. تېر درس کې موږ او تاسې هغه 2 بیتونه وویلې و، شاعر ویلی دي موحد چې بر پای ریزې زرش، چې پولاد هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد ز کس، همین است و بنیاد توحید و بس. موحد سړی چې ده چې خدای جل جلاله په خدایي سره مني او بل څوک نه مني، د دغه موحد په پښو باندې که زر سره زر او سپین زر ورتویې، او که د هندي پولادو توره یې په سر ورږدې شي وزنم دی، مګر بیا هم د ده امید او د ده ویره له بل چا څخه نه وي، دا د توحید بنیاد ده او بس، یعنې بل شی نه ده. موحد چې بر پای ریزې زرش، چې پولاد هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد ز کس، همین است و بنیاد توحید و بس. نو دلته څه کېږي؟ نو دلته څه کېږي؟ ګورئ دلته نو د الله جل جلاله، نو دلته د خدای پاک له یاده او د الله جل جلاله له ساتنې ما سوه بله ساتنه اتې چاته معتبره نه وي. نو ځکه بیا یو شاعر ویلی دی وای بگذر از یاد گل و گلبن که هیچم یاد نیست، در زمین و آسمان جز ذکر حق آباد نیست. وای تیر سه له یادولو د ګلونو او د ګلبڼونو څخه، د ګلو او د ګلبڼو یاد مه راته یادوه، ځکه چې هېڅ شی د ما په یاد باندې نه دی، په ځمکه او په اسمان کې ما سوی د خدای جل جلاله له ذکره چې بل شی آباد نسته. دلته به د الله جل جلاله په ذکر باندې ګوره اطمینان حاصلوي، په دې غمونو او په دې پریشانۍ او دا د غم او د پریشانۍ په زمانه کې، او دا د فتنو او د آفاتو په زمانه کې، او دغه د مشکل او د هغه تراژیدي په زمانه کې چې اوس روانه ده، په دې کې د الله له ذکره ما سوه بل شی آباد نه دی. ټول شیان چې دي دا ړنګ دي، له الله جل جلاله سره به د کاري، زړه ته به د خدای په ذکر اطمینان ورکوي. حدیثو کې هم راځي چې اخره زمانه کې به مسلمانان له سختو قحطونو مشکلاتو کړاوونو سره مخامخ شي، مګر ژوندي چې به وي دوی به د خدای په ذکر باندې ژوندي وي. ژوند چې کوي د الله جل جلاله په ذکر باندې به ژوند کوي، په بل شي باندې به د دوی ژوند نه تېرېږي. او زړو ته چې اطمینان ورکوي هغه هم څه شی ده؟ د الله جل جلاله ذکر ده. الا بذکر الله تطمئن القلوب. تاسې خبر اوسئ په دې باندې چې د خدای جل جلاله په ذکر باندې مطمئن کېږي زړونه. د انسان زړه چې مطمئن کېږي د خدای جل جلاله په ذکر باندې مطمئن کېږي، او په بل شي نشي مطمئن کېدای. غمجن به وي، پریشانه به وي، دردمن به وي، سوچي به یې، غمونه او اندېښنو به په سر باندې اخیسته یې، ډېر سخت به در بدره یې، ستړی او هلاک به یې، ماشومان به درته زاړي، اقتصادي مشکلاتو سره به مخامخ یې، کور کې به د بیماران رنځوران به د
او کور به د مریضانې نو څه به نه لرې، ډېر به غمجن محیطي مشکلات به هم درته متوجه، حالات به هم سره خراب وي، شاوخوا به دې هم پریشاني جوړی، نو ته به څه کوې؟ نو تا لپاره خو نه طبیب شته، نه ډاکټر شته، نه درمان شته، نه دوا شته، نه تداوي شته، نه دغه پایده کې. صرف او صرف ته څه وکړه؟ د الله جل جلاله ذکر شروع کړه، خدای جل جلاله به دې زړه ډاډه او مطمئن کړي، او خدای جل جلاله به دې داسې مطمئن کړي چې هر څو مصیبتونه پریشانۍ پې درسي د تا اطمینان به نه ختمي. نو ګوره وانزلنا من السماء ماء، موږ وای نازل کړي دي له اسمانه چې څه شی؟ اوبه. دا اوبو کې موږ تاسې خبره وکړه. مولانا جلال الدین محمد بلخي رحمت الله تعالی علیه دا هغه کس ده چې مثنوي شریفه یې لیکلې ده. مثنوي شریفه د قرآن کریم د 1500 پارو په پهلوي ژبه یا په دري او په فارسي ژبه باندې تفسیر ده. د هر چا زده هم نه ده، د چا په وس کې هم نشته چې څوک عام خلک یې هغه مقصود ځینې راوباسي، ځکه چې په مثنوي شریفه کې د قرآن کریم صریح آیتونه نشته، په رموزو په اشاراتو باندې به مثنوي شریفه را اخلي، دا تفسیر به د قرآن کریم له آیتونو سره لګوي. که د غومره پوه نه وي او په دین کې تا د غومره معلومات نه لرو، مثنوي شریفه نشي لګولی. نو ګوره سورة ملک کې یو آیت شریف ته الله جل جلاله فرمایي: قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ورته ووایه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، که چیرې دا د تاسې اوبه کته ولاړې سي او تر ځمکه هم کته پسې ولاړې سي، تاسې ته به بیا د چینو اوبه څوک راباسي؟ دا بیا د چا په وس کې شته؟ د چا په وس کې نشته. نو مولانا جلال الدین رومي رحمت الله علیه یا مولانا جلال الدین محمد بلخي رحمت الله علیه په مثنوي شریفه کې دا بیان را اخلي، وایي یو وخت کې په مدرسه کې او په مکتب کې یو استاد او شاګرد ته ناست ده، دغه آیت شریف ورته ترجمه کوي چې الله جل جلاله فرمایي: قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ورته ووایه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، اخبروني، تاسې ما ته اخبار راکړه، ان اصبح که چیرې وګرځي ماؤکم دا د تاسې اوبو غورا زورې وګرځي او ډېرې پسې زورې سي، فمن یأتیکم بماء معین، تاسې ته به دا اوبه څوک دغه د چینو اوبه دا به څوک درته راپورته کوي. دا آیت شریف چې استاد شاګرد ته ترجمه کو، نو وایي یو د خدای جل جلاله دښمن، یو له دینه ناخبره، یو بې عقیدې سړی، یو بې مذهبه انسان چې کوم علم یې هم نه و کړی، صرف منطق او فلسفه یې لوستي و، دا وای ذهن یې خراب و، عقیده یې خرابه و، دا د دیوال شاته تېرېدو په دې مدرسه کې. نو چې کله یې دغه آیت شریف واورېدو چې الله جل جلاله فرمایي چې که د تاسې اوبه کته ولاړې شي نو بیا بې تاسې ته څوک راپورته کوي؟ نو وایي ده تر دا ورسۍ یا تر دا دربچه سر ورته راپورته کو، وایي ورته ویلې چې دغه اوبو که هر څومره کته ولاړې شي هم اوس هم خدای پاک موږ ته نه راپورته کوي، العیاذ بالله. دا اوبه موږ په کولنګانو او په بیلچو او په کیګانو بالمعول والمعین، دا به موږ په معول باندې یعنی په کولنګ باندې او په همکارانو باندې په کارګرو باندې دا اوبه راباسو. دا د الله جل جلاله کار نه ده، العیاذ بالله. کله چې وایي دغه سړی ولاړ خپل کور ته چې ورسېدو، دا خبره خو دا عالم ته وکړه، عالم ته خو خوشکه ورله، خود به عالم هم ښېرا ورته کړې وي. کله چې دا سړی وایي کور ته ولاړ، د شپې چې پرېوت او ویده سو، چې ګوري لکه یو زمری داسې یو سړی ورته راغی، چاپېړه یې ورسره کش کړه او په دا سترګو باندې یې ووال په دا خوب کې، نو سترګې یې دواړه پچې ووتلې. نو دی خو خوب ویني، نو کله چې دا سړي زمری غوندې سړی و چې په دا سترګو یې ووال او دواړه سترګې یې د پچې ور ویستلې، نو وایي له شا یې غږ پې وکړو چې ای بدبخته، ای د خدای دښمنه، تو خو له دومره غټې ځمکې چې دومره لولو اوبو او دومره غټې غټې اوبو په کولنګانو په کیګانو باندې راباسې، ته خو ډېر پهلوان سړی یې. اوس نو داسې وکړه، دا د تا په سترګو کې چې کومې اوبه دي دا ما په چاپېړه باندې ویستلې، اوس په دا خپلو سترګو کې ځان ته دا لږ اوبه چې دي دا اوس ځان ته پیدا کړه. دی وایي ډېر پریشانه وارخطا سو چې خوب مې ولید، نو دا خو یو خوب و چې ما ولید، نو په دا خوب کې وایي چې راغورځار سو چې کتل یې دواړه سترګې یې هلته پچې وتلې وې، پرتې وې
او غارونه پاته و په غبرګو سترګو ړوند و. لاس یې ټکاوه، مخ یې توراوه او څه په لاس باندې نه ورتلو. هغه جهان بینې او جهان لیدونکې سترګې یې له لاسه ورکړې وې. د خدای جل جلاله کلام ته یې په سپک نظر کتلی و، قرآن کریم ته یې په سپک نظر کتلی و. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. د قرآن کریم حفاظت یوه لاره دغه هم ده چې دغسې یو گزار د قرآن دښمن ته ورکوي. نو مولانا روم څه فرمایي؟ فلسفی و منطقی و مستهان می گذشت از سوی مکتب آن زمان، چون که بشنید آیتی آن ناپسند، گفت و آرم آب را ما بر بلند، یا به زخم بیل و تیزی تبر، آب را آرم از پستی زبر، شب بخفت و دید او یک شیر مرد، زد تپانچه هر دو چشمش کور کرد، گفت و هانزین چشمه شقی، آب را بر آرتو گر صادقی، زود بر جستو دو چشمش کور دید، نور فایز از دو چشمش ناپدید. و یو فلسفی او یو منطقی او یو مستهان، یو سپک انسان می گذشت از سوی مکتب آن زمان، د مکتب خواته تیریدو، د مدرسې خواته تیریدو په دغه وخت کې. چون که بشنید آیتی آن ناپسند، هر کله چې د یو آیت واورېدو ناخوښه او د ده خوښ نه و، د قرآن آیت و مګر د ده خوښ نه و، نو گفتو آرم آب را ما بر بلند، ده وایي وویلی چې دغه موږ په خپله باندې اوبه راپورته کوو، یا به زخم بیل و تیزی تبر، یا د بیلچې په زخم باندې او یا د توبري په تیروالي باندې، آب را آرم از پستی زبر، اوبو راوړو له کوزه چې موږ راپورته کوو پورته. شب بخفتو دید او یک شیر مرد، د شپې چې وایي کله دی ویده سو، نو د یو زمری غوندې انسان ولید، زد تپانچه هر دو چشمش کور کرد، دی یې ووال په یوه چاپېړه باندې چې دواړه سترګې یې ورړندې کړې. زود برجشت گفت و هانزین چشمه شقی، نو هغه سړي غږ پسې پې وکړو چې وس نو د دغه دا د تا د سترګې له چینې چې ای بدبخته انسانه، آب را بر آرتو گر صادقي، اوبه راپورته که چیرې ته په دا خپله خبره کې صادق یې. زود برجستو دو چشمش کور دید، نور فایز از دو چشمش دور دید. ډېر زر وایي دی راپورته سو، دواړه سترګې یې ړندې ولیدلې او خپل هغه فایز نور یې له دواړو سترګو څخه لرې ولید، نو په دواړو غبرګو سترګو ړوند سو. قرآن کریم ته یې په سپک نظر باندې وکتل. اوس دلته خو دا موضوع بیرته په دغه د توحید په موضوع کې سره زیاته سوه. بیا به انشاء الله په راتلونکي درس کې موږ او تاسې وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. په دغو دوو آیتونو باندې به غږیږو، د خدای جل جلاله په وحدانیت وغږېدلو، بیا به د رسول صلی الله علیه وسلم په رسالت کې غږیږو. دغه دوه آیتونه د رسول صلی الله علیه وسلم په رسالت کې راغلي دي. د خدای جل جلاله په توحید کې خو وغږېدلو، د رسول صلی الله علیه وسلم په رسالت او د قرآن کریم په اعجاز کې به غږیږو. د اوس لپاره دغومره بس ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.